अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला फरमाई चीज़ पहिचा बांधे जुल्म नको बल्कि दा खलक पखपल पखपल जानून बांधे जुल्म न कर। बच्चों बचपन के हर किस्म हालात राजी और सलाह बना बैलाई जब उन पैगंबरान हम ला सकते थे दवा की काबिला बतावे हमारे मुँह ख्वारी और मजदूरी को मेहनत और मुशक्कत बको हौसला बना बैलाई बच्चे उसको जमाता उस तस्तर दी दई स्तर गौख कमी सिकंदर और दबल स्तर गौख कमी अफसर दा दवा का मोरी सुज़ेलू शर्त स्टार्टो रहमानी ना पूरा को शाबाश नमाज मरो बच्चों देर खबरों उस में जायज़ रखे जिन्होंने अख़बार मज़लूम लाशी देर खला बच्चे खुदा इमाशा बच्चों बदी उम्र की माशुमान खपरी लोबी कई और स्कूलों तजीब खुदा हर चाह पर पल नसीब दे। सो पैसे लश रुपए सुनम दे मालूम अफसर खान दे जी पेद हमारा नुम दे अफसर खान दे प्रतिगाड़ी विंजे दे नुम ता दे उगोरा दे कार ता दे उगोरा जमाला गरीबाना नु पूरे खंदा मका जमाले तो द गरीबाना नु डेरा में दर्द अफसर खान अपकी गमा रोजाना राजा जमुन गाड़ी विंजा लासियों का चिलार पर जाने स्कूल तो रसो
او واپس زر راځه. زما طبیعت خراب دی. زه به نوښار ته نور عالم ډاکټر له ځم. ډېره ښه ده. بچی په مزدورۍ کې شرم نشته او بیا په حلاله مزدورۍ کې الله تعالی برکت اچوي. مورې نن ما له یو هلک پیغور راکړ چې نوم د افسر خان دی ورینځي پردي ګاډي. بچی د خلکو په خبرو پسې مه ځئ. خلک په هر څه وایي. هغه چا رښتیا ویلي دي. ژوندی ځان په ځمکه ښخ کا لکه تخم که لوی غواړي د خاورو په مقام شه. مورې د یو خبرې جواب خو راکړه. د مالداره خلک غریبانو ته سپک ولې ګوري؟ بچی د سترګو په رب کې الله تعالی د انسان تقدیر بدلولی شي. هغه په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي او دا دنیا زموږ دپاره امتحان دی. اشکري بابا یو دوه کپه ښې چای جوړې کړه. مېلمه راغلی دی او سر یې راوړه. ډېره ښه ده خانجي دا د یو منټ کې درله وړم. دوست خانه اوس ته طبیعت څنګه دی؟ نواب خان اشنا صبر ته وویل ساعت کې روغ یم او ساعت کې مرګ یې پروت دی. په علاجونو ستړی شوم په ډاکټرانو ستړی شوم خو بیا هم نه ښه کېږم. دوست محمد خان اشنا په پیسو باندې سړی هر څه اخیستی شي خو روغ صورت پرې نشي اخیستی. ستا هغه سرپرست خان هم نه ښکاري. ستاسو د تپوس وختونه کوي که نه؟ نواب خانه اخو زما سوري په کاڼو دي. اخو زما په مرګ خوشحاله دی. هر چېرته زما تپوس کوي د دنیا دا نجي سړی دی. خو زه د هغه پروا ځکه نه کوم چې هغه زما مهرنی رور دی او مهرنی رور د چا نه خپلېږي. ښه ده دوست محمد خانه ما له اوس اجازه راکړه زه به اوس لاړ شم. ښه ده نواب خانه ته لاړ شه خو زما یو کار وکړه. هغه مظهرعلي خان وکیل نه دی هلې ما له راولېږه. دوست محمده هغه مظهرعلي خان وکیل ته راسره په راوړی. نواب خانه د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. زه په خپل ژوند کې د خپل مال حال او جایداد د خپلې لور په نوم لیکل غواړم. دا زما د خپل موټ او د محنت ګټه ده. دا ماته د پلار د نیکه میراث نه دی پاتې چې زه پکې چاله حصې ورکړم. ستا لور پر دانه ده؟ هغه سکول ته تللې ده. زه مړه مونږ چاله پیسې نه ورکوو. د دې علاقې بدماشان یو. زه درله څه خیرات نه غواړم. خپل حق درنه غواړم. د خپلې مزدورۍ پیسې درنه غواړم. خوښه مړه دا حق ته شوه.
وینځي موږ غریبانان یو ستا پلار شته؟ نه جي زما پلار نشته. ډېر دي چې مه کوه ودرېدو. او جي وامېرېدل. څه دې وویل؟ ګوره زما نوم شاهین دی. شاهین ما ته شاهین وی. سبحان الله ډېر ښایسته نوم دې دی. ته رښتیا وې دا پیسې والا ځاله پې کپړې والا. یو غریب پیدا کړم خدایا بل دې مین په زورولو خلکو کړمه. سکندره ستا په سترګو کې اوښکې ولې د چا سره دې جګړه وکړه؟ مورې دا خلک ظالمان دي او که موږ بدقسمته یو. سکندره بچې هر طرف ته نیتونو او د نصیبونو جنګ دی خو خدای دې د مظلومانو اوښکې د ظالمانو په کفنونو وچیږي. مورې موږ بېسري یو ځکه خلک موږ واخي ورټکوي. بچو فکر مه کوئ اخر به خدای پاک دا کور د خوشحالو په مشال روښانه کړي. وای کنه سرفراز خانه دنیا څو ډنګه ده؟ وا ښځې زه ته څه خبرې چې دنیا څو ډنګه ځان ته خبره وکنه ګله. خلک وایي نه چې یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ. په دې ابجدو نه پوهېږم ډاکیزه خبره کوه ویل څه غواړي. پرونه بختوره چاچي راغلې وه مونږ کره او هغې وی ستا غرور نه دی ستا غرور. کوم رور؟ دوست محمد خان کوم چې په من پیټۍ کې ستا نوم نه اخلي په مرګي حال پروت دی. مرګي حال و شکیلې دا چا خبره وایي چې په ښه دی نه راځي نو نوم یې نه راځي. نوم یې درځي او که نه درځي هغه وکیل راغوښتی او خپل ټول جایداد یې خپلې لور فضانې په نوم کړو. ما خو تا ته مخکې وې چې دا مېرني نومونه د چا خپلېږي نه. شکیلې زه هم په دې انتظار یم چې خدای دې یو ځل د دوست محمد سترګې پټې کړي نو بیا به زم خوښ شم زم د شلو جرندو وتی یم. سرفراز خانه وروره زما د فرزانې لور به ډېر خیال ساتئ. انا لله وانا الیه راجعون. محمد خان وروره ستا د لور د فرزانې به زه داسې خیال ساتمه داسې خیال به یې ساتمه چې ستا روح به په قبر کې خوشحاله او زما نوم به اخلي. سرفراز خانه سرفراز خانه سرفراز خانه. عمر مې ټول په غم کې تېر شو. خدایه پاکه دا خوشحالي به کله راځي؟ اوهو کټکول کاکا یو خو ستا کټکول هر وخت کې د خیراتونو او د فریادونو ډک وي سړیا. میر جعفره ته خو باچا سړی په یو سوک مړېږې. ولې دا زه درته د عبدالستار د عیدي د زنګو ماشوم ښکاره مسه اوچت خاندان لرم پوله پټې او ډېران لرم.
काका ته سپلې پالش کوي ولې نه بچي ولې نه سپلې د دې کاکا دا پالش کا او پیسې زمانه واخله او دوا د کانه واخله ډېر ښه بجي بچي ستا نوم څه دی او ته د کوم ځای یې زما نوم سکندر خان دی او زه د ښې شپې یم بچي خو زما منې که نه نو دا پالش مالش پرېږده زموږ سره دې دوکان کې کار کوه چې په سړو کې شمار شي خو ستاسو څه نوم دی زما نوم میر جعفر د غونډی یا پروردګارا ټول عمرم پر دې ګاډي وینځل او ستا په در کې څه کمې دی مالکه راکې ول شل ګاډي داسې چمنی خانه د خپل صادر سره خپې غځوه د ځانه غټ خوبونه مه وینه ما ته به ټول عمرم دا پردي ګاډي وینځو ماله یې راکوي خو ستا د وجې نه راکوي ښه کر دی څنګه یې زیم خان ولې نه یار ګاډي ډېر په خوراشه ستا دپاره ډېر ګاډي یار ٹھیک شو وعلیکم سلام جنک افسر خان ځان د ستړی کوم وخت خلش کړي لکه زما وکړه یاره خاجي دا غریبین به د بلا ده او بیا تاسو ته خو پته ده چې غریب سړی نه ستړی کېږي نه وږی کېږي نه تږی کېږي او نه خولې کېږي شاباس افسر خان کوم خلکو چې ستا غوندې مثبتې ارادې کامیابي د هغه خلکو قدمونه یاره خان جي ستاسو خبره په کل بدله خو زمونږ د غریبانانو خو هغه مثال دی چې کته باندې نو کټویم باندې او چې کته کوزه نو کټویم کوزه دا کټوی به انشاءالله اوس ټول عمر باندې او بیا تا نه دی اورېدلي چې په دنیا کې عظیم انسان هغه دی چې د خپل پخه راشي خو ته به د نن نه پس ګاډي نه وینې بس خان جي تاسو څه خبرې کوئ چې ګاډي نه وینځم نو خورم بسه ولې ونیا الله پاک فرمایلی دی کنه چې الله به سبا کم چې ستا روزي پیدا کم واغه ټیک ته چمنی ګولا خو خدای پاک وچې حرکت کوه نو زه به پکې برکت اچوم داسې نه ده د دې نه زیات حرکت به څه وکړو ټول لاسونه م تېلونو مینځلو سره پولی شو یقین وکړه افسر خانه داسې مې په دې سترګو خوب لګېدلی په خپل رور خو د نن نه پس د اړ څه خپل وګڼه کرسۍ کښېنه او لکه د خانانو پېښه شوه یا الله سوال خو ما کړی او قبول د شو منې که نه بچې اوس مې مزې شوې او ته وینځم دغه پردي ګاډي په نیت کې د فرق دی په نیت کې واورئ یارانو په دنیا کې که بد خلک شته که نه نو ښه خلک هم پکې شته वाह कांजी वाह गुल से खाद से आबाद से خب ګلانو غوږونو واورئ نوکرانو چاکرانو مالکانو د نن نه پس د دوست محمد خان حکومت ختم شو او د سرفراز خان ماشاءالله ولګېده د نن نه پس که چام ټیم پنجو وکړ نو د هغه بستره ګول ده اعلان ختم شو بچو عمر د باد په شان دی ماشومان ځوانان شي او ځوانان بوډاګان شي
خو بیا هم ارمانونه نه پوره کېږي. اوهو مورې په دې خبرو ځان د زړه مه خوږوه. د خدای تعالی شکر ادا کوه چې الله تعالی یې د الپي غوندکې زوی درکړی خو دا بله یې د چیلې غوندکې درکړی. داسې لګیا دی مورې ولې دې ماته نه دی معلوم ویم تی ماله اوس په کبډي راوړه قسم دې دا سکندرۍ ته اوس دې برینګې تاوان دلته چیلې دی. بچو نن که ستاسو پلار وي نو څومره به خوشحاله وو. مورې تر دې نه مخکې خو ستاسو په خوله موږ ته د خپل پلار ذکر نه دی اورېدلی. دا راته ووایي چې دا نن درته هغه څنګه رایاد شو. بچي په ژوند کې داسې ورځ راځي چې انسان ته زاړه یادونه مخکې مخکې کېږي. اوهو مورې دا زاړه یادونه پرېږده ډېر سخت وږی مورې څه روټۍ کټوۍ بندوبست راته وکړه که نه. سکندره بچې زه هم ستاسو غمجن یم. خدای م کامیاب کړه چې ستاسو خوشحالي ووینم او غبرګې ډولۍ دې پورته راوړم. دا ته خو بزبرګه راوړي. کچکوله کم خلک چې د الله رزق ته کله کوي ایماندار وي دیانتدار وي او د الله او د رسول تابعدار وي نو هغه خلک په پټو سترګو جنتیان. خانجي ډېره ښکلې خبره دې وکړه. کچکوله ښه سړیتوب او ښه اخلاق دا د ټولو نه لوی دولت دی او دولت خو د لاس خیرې دی نن به وي او سبا به نه وي. نیکه چې دولت چا سره نه وي نو هسې خل غلی شه جغونډیه هر وخت د خولې پرتوګاک شلېدلی په خبره شخوند نه دی هر وخت ټټرغې لګیا یې. نیک ته خو خیال کوه که نه. نو ولې بده خبره مې وکړه بده که ډېره بده د مشرانو مخکې خلک اوف نه کوي. ښه به شي تاسو ښې دی خیال ساتئ زه ورځم. خیال کوه که نه کدو ورو کې کمانه ای هی زما دې څه نصیب کو خدایا نه دې سړی کم نه دې ښځه د چا کم. وعلیکم السلام. دا استری یې راوله باور کله کوه نور سم پکار دی کو بس دی نه بس دی. کټکول کاکا خانانو له بیل جوړ کا جوړ بیل د څه شي بیل د سامان بیل نور د څه شي بیل مونږ چاله بیلونه نه ورکو مونږ د خلکو نه بیلونه الو. مونږ د دې علاقې بدماشان یو. ولې دا څه د مړو مال دی چې ته به یې هضم کړې. ستا غوندې ډېر ځوانان مونږ هضم کړي دي ته لا پکې څه شی هغه مچۍ د سوات وي چې غولې شات وي. شاباش بچې شاباش واقعي چې غیرتي ځوان دی. ظلم غرونه که ولاړي په ډغره ورځم زه سرم چې ماتېږم د غیرت په موقع. تا پسې مې ډېر جړلي دي جانانه سترغلې مې پړسېدلې دي جانانه یقین نه دی چې په سیر صابون به پاک شمه داسې هر څه مې لړلې دي جانانه چاوغونېدم. افسر خان صاحب راشه هغه نیا دې راغلې ده
वदारण चंदिया हाँ सरताज उधर रवानी मचा सरे बस तो गाड़ी तैयार कर खान जी ठीक शो काम खान जी जरूर सुन चल अब बाहर सुन में मान लीजिए यार कदा तो जिधर जिन्हें सुख दे रोजाना था बसे रवाना अब यार जितना दादी ऊपर दार से दूर देखी और देखी जी मुसीबत डाले जितना हर हफ्ते नवे नवे गाड़ी पर ती जीव जागा राहूच ते उची जागा राहता चेका नो सध्या गोष्ट म्हणजे जर वर्ष उभे पोरं वापस ना ता मतलब सर वली बनिया स्ता मेरे को पमा दासी जादू करी दी चियोला सदू नवीना नो सामने द बसूजी गोरा शाइन जियो गरीब से तेरे मालदार से दूर वो देव कुरान तो गोरा जमा लमन परेदा जकचे जमा उस्ता तड़ुन निशी केरे वली निशिकीरी तमिनी पा अदालत की और इंसाफ पतले की अमीर और गरीब यो बराबर भी वो तकदे सालिमा तकीयम चिन्नें जल में अखली चितिदिनम आखिर साबरान नौजी पदी तंगली बने की हाय दाज़मा खावरी रेजवन पाकिस्तान याज़ बिनमीना लका गुलवी चाटुम बले पर खीर पकड़ाई की न क्या बस की गप सरा पमा को यो लाजा लका द काल गुंती दे देगी बजड़ चकू न लगवी सुमर दलरे राजी शाइन हम में न रटवी नन जो मजनून के लिए la 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 पजन कोकियो पगो पखाइस कुलेदा पजन कोकियो पगो पखाइस कुलेदा कुले मिलेला दमाल दलेदा कुले मिलेला दमाल दलेदा पहल कानों के खस्ता दा गुल परंते पहल कानों के खस्ता दा गुल परंते यार में लवंगिल्ला चिलवंदे यार में लवंगिल्ला चिलवंदे यार में लवंगिल्ला चिलवंदे यार में लवंगिल्ला चिलवंदे मखे आसमान खालू नस्तूरी खुली पतोर स्तरगुगूरी मखे आसमान खालू नस्तूरी खुली पतोर स्तरगुगूरी स्पिनस बोग में पतोर स्पो के राहत लेदा स्पिनस पोग में पतूरश पो के राहत लेदा खुले मिलेला दमाली दलेदा खुले मिलेला दमाली दलेदा यार में लवंगिल्ला चिलवंदे यार में लवंगिल्ला चिलवंदे
رقیبانو پروان کړم د غمازیانو پروان کړم د رقیبانو پروان کړم د غمازیانو پروان کړم زکه بجار په هر محفل کې مستایلې دا زکه بجار په هر محفل کې مستایلې دا خولي ملي لا د مالي دلې دا خولي ملي لا د مالي دلې دا یار ملا ونګلا چې لبندې یار ملا ونګلا چې لبندې لا 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 پخایس خلیدا خلی ملیلا د مالی دلیدا خلی ملیلا د مالی دلیدا پهلکانو په خسته د ګل پرندې یار ملا ونګلا چې لبندې 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 خدای دې سپیره مخوري کا شابه زر کوا زما ناشته تیار کو زما کمرې ته روړه شاین خوري ته کمرې ته ځه زه ناشته دروړم فضانې خوري زما د پینټ هسټري کا زه کالج ته روان یم ناوخته کېږي روان کم کار به زه کوم د خدای ظالمانو اړوم به چا ترس نه راځي څوک څه وایي او څوک څه زه هم لیونۍ کړم بخلو کې دې ناصر راخېږه د کېنچې په شان دې چې بچلې ځه شه لوښي وینځه اخ مې کومولا خپلو جامو سره نخی کف مې د پښتو سره زه په خپلو وینو لمبېدلی یم مه مې لمبوئ خلک اوبو سره السلام علیکم بابا جاني وعلیکم سلام جماله بچې څنګه یې څه به درنه جوړ شي او کاسې درمسال کې خټې کې بابا جاني خلک وایي چې څنګه مې وي هغسې چې وي غلشه ده خر بچیا ما خو وې چې ته به تعلیم وکې منسټر به درنه جوړ شي انسپیکټر به درنه جوړ شي ایر ماسټر به درنه جوړ شي ما ته خو ته تش کدو ښکارې بابا جاني زوی چې پلار ته لاړې شي نو هغه چپ بسه زم بابا جاني زم یو 100 روپۍ راکړه ډېر ضروري مې پکار دي 100 روپۍ ضروري دي پکار هاي لاړم د خدای په امان د خدای په امان های سرفرازه بنده د چا خبره چې مال حرام بود بجای حرام رفت بانو رانوړي او په پردو جینکوی خوري
وای کنه نګر ډېره موده بس مې ولیدې ما ته ویو په خپله نه ښکاري دا چېرته یې ته زه تا څنګه پوهېږم ته یو خبرې جواب خورا دا سرمایهدار خلک دومره لاپروا او بې وفا ولې وي لاپروا خو ته کله چې د کالج نه سګي شوې ده نو اډو چا تپوس نه کوي اوس یې خوند کو غل راپاسې پولیس ته وایي چې غلې دا کله زما تپوس کړی دي زه دې یاده کړې یقین وکړه نګر په ګرځېدو مې درپسې زارش نه شوه په تپوسونو مې درپسې زړه ستړی شو انې بانې مه جوړوه نن سبا خو د مخامخ سترګو بازي ده بیا د تا نسي ګیله ته د یو مالداره سړي زوی یې او زه یوه غریبه جینۍ نګر په مینه کې د امیرۍ او د غریبۍ اړو سوال نه پیدا کېږي اوله چا خبره چې پړ مې کا نو مړ مې کا خو دا راته ووایه چې ستا نن سبا څه مصروفیات دي ښه ته پرېږدې دا خبرې تا ته مې یوه خبره کوله او هغه دا چې ما یو پرایویټ سکول کې جاب شروع کړو बच्चों दाई लिखली दी इल्म बड़ी दौलत है सी लिखली दी शाबाश और दालांदी लिखली दी जो माँ बाप का एहतराम करें तो बस बच्ची तू आई देसी लिखली इल्म बड़ी दौलत है माँ बाप का एहतराम करें دا هغه سړی دی زما نوم شاه نواز خان دی او په دې پوره علاقه کې زما دومره دهشت دی د چا جرأت نشته چې زما په مخ کې سر اوچت کړي ولې چې زه دوه ګوتو کې سړي له ساه وباسمه دا چې کوم وجیرې دي دا دې خدای وبخي ښه ته دومره تورزن ځوانې چې زما په دې رومو باندې لاس دې اوچت کړه ما په مخ کې خو ستا مثال د یو ماشه دی تا نه دي اورېدلي چې کله کله د یتیم مرګم د یو ماشي لاسه کېږي یا لکانو وینیسه بمبئی نه ممبئی جوړه شوه د منډرومې نه ساحیوال جوړ شو
لایل پور فیصل آباد کې دیش نو بیا پښتونخوا ولې جنجال جوړ شو بابا جاني ټول عمر دې په سیاست کې تیر شو بیمار سړی نور اسې ځان له پدې خبرو زړه مخره ډاکټر صاحب زه په امن د وطن او د قوم خوښ یم مدام د پښتو ژبې خدمت دی که په سر مې د پښتون ښېګړه کېږي زما ټوله زندګي د قوم دولت دی خدای دې ټول عمر جمدې لره بابا جاني نور خبر پرېږده بس د خپل صحت خیال ساته I love you my son I love you बाकी बाबा जाने वो दादा ने गर्मी छे زما بچو تاسو زما څومره خیال ساتئ بابا جاني تاسو کوم زموږ ډېر خیال ساتلی دی او زموږ په پرورش کې هیڅ کمی نه ده پرېښې هم مو د مور مینه راکړې هم د پلار شګفتې بچې اولاد ته ښه تربیت ورکول د هغې ښه پرورش کول په مور او پلار باندې فرض بابا جاني په مور او پلار باندې فرض بابا جاني بیا د اولاد هم دا فرض دی چې د مور پلار خدمت وکړي او دعا پرې واخلي کماله بچې یوه خبره به یاد ساته ډاکټري پیشه ډېر لوی خدمت دی ډېر احتیاط کوه بچې چې د چا زړه در نازار نه شي بابا جاني زما په رګونو کې د یو شریف او پښتون پلار مینه ده تاسو تسلي ساتئ مننه ښه ده په ما وخته کېږي زه به هسپتال ته ورشم ځه بچې ومه کلخه د خدای په امان چروخته بچې جی بابا جان ډېره ورځ وشوې سټور ته مې چکر نه دی والی نو څه دی خیال دی زه وایم ته به شاپینګ وکړې خو زه به سټور ته سره وښکاره کړم ډېر ښه ده بابا جاني ستاسو د شفقت او د محبت سوري دې همیشه زموږ په سر وي الله مو ژوندی ساته آمین ثم سرپرستانه دوست محمد خان ډېر ښه سړی خدای دې وبخي او ډېر غریب پروره سړی واو هغه خو سخي ارسلا خان و د هغه د سخاوت او د شرافت نغارې خو په ټول کلي کې غږېږي او دا زموږ نه ټوله دنیا په اور کې ولاړه ده نه خان دا خبره نه ده کله کله سړي ته خپل دولت هم دشمن شي وکیل صاحب ته خو یو وکیل یې که نه که سل وکیلان هم رانه دا مقدمو ګټي که نه نو په الله مې د قسم وي چې قبضه رانه وانخلي او دغې جایداد ته یې نږدې پرېنږده سکندره بچې زما نیکه دې خدای وبخي د هغه سره پخوا 10 ګزه اوږد شورلیټ موټر ولاړو ښه نو بیا څه نو چې په هغې ګاډي کې به کېناستو او په خپل جایداد به ګرځېدو که نه زموږ خپل جایداد و مړه ته یقین وکړه سکندره چې یو 2 هفتې بیا ډو سر نه معلومېدو نو کاکا دومره ځمکه چې دی دا نو تاسو خو باغونه هم ډېر وه باغونه خو باغونه د الوچو باغونه د مالټو باغونه د نشپاتو باغونه د کیلو باغونه مړه خو تش باغونه او باغونه بس کاکا دومره رښتیا مه وایه خدای به دې ګونګېږي ګورې زه نه لاړم کار کوم اوهو سکندره خبره خو واوره که نه زموږ د هندوانو باغونه مو او تا ته پته ده هغې کې شل ګزه اوږدې هندوانې وې او خلکو به دې د چتونو هغه تیرونه سازول توبه خدایه توبه
بخیر رالی نیگا بخیر رالی اوس تاسو طبیعت څنګه دی؟ منشي کاکا ما ته تاسو بیماری خبره کړې وه. بشیر الله شکر دی اوس ښه یم. اصل مې انسان چې د شپېته وشي نو نظر یې په چشمو شي او قبر ته نږدې شي. کچکول کاکا راته ستا د بهادرۍ ډېر صفتونه کړي ما وی چې زه لاړ شم چې په خپله یې ووینم خو واقعي ماشاءالله ډېر ښایسته ځوان یې ماشاءالله. میرجعفر هغه کچکول څه شو؟ نیګا هغه طبیعت خراب و هغه هسپتال ته تللی. بابا جانې دې بنګلې ته راوغواړئ چې د کمرو رنګ روغن وکړي. ښه ښه سکندره بچې څه وخت کور ته چکر راووښه. چندی خانه ته توربېله خان نه به د سره ګیله نه کوې. هغه تا نه دي اورېدلي چې د ښځو منځ کې چې رالویشي هغه به څنګه د پښتو وکړي کارونه. بالکل رښتیا دې وویلې د نښې منځ دې ویشتو. و چمنیا په نن پښتو باندې مین یم ځکه کومه پښتونخوا ته سلامونه. واه 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 ته خو پوخ شاعر شولې ښه. های چمدی خان آشنا دا خیلی همسا جیبه شیده یا سړي ته هره لوبه وکړي. های های اتا نه دې اورېدلي کړه غمونه را برسېره غم د خېټې شاعري کړه رانه هېره غم د خېټې نه به دام نه به دانا نه به مرغۍ وه بدنصیبه کړه راګیره غم د خېټې. مرغۍ دې راله دغله ورشه ورله مرغۍ دی. دا بلا بیا راله یا لکه چمدي خان دا څه مصیبت دی دې ته به زما ګرځان کله خلاصېږي یا ته کښېنه زه لږ ورځم ښه ګوره شاهین زه غریب سړی یم ته ما ولې خپلې مزدورۍ ته نه پرېږدې؟ د بارګین مالک به تر څو پورې زما لحاظ کوي اخر به مې پې د نوکرۍ نه وباسي. افسره زما دې ستا په سر قسم وي چې مړه کېږم درپسې مړه به درپسې ته خدای ته وګوره ما د دې ځای نه چېرته لرې بوځه. ګوره شاهین دا اسانې خبرې نه دي. د پښتو په قانون کې دا ډېر غټ جرم دی او بیا د ټول نه غټه خبره دا ده چې دا ملک د پښتو دی د سرونو خطره پکې شته د تهمتونو او پیغورونو خبره پکې شته او بله دا چې خوږې رشتې پکې په دښمنۍ کې بدلېدی شي او چتې شملې پکې د خاورو سره خاوره کېدی شي. ګوره افسره ما ستا په مینه کې هر څه د غاړې کې ده که څوک مې له ده نه سرم جدا کوي که نه نو بیا به م د تا نه منې نه شم. شاهین زما یو خبره واوره ما مغر کوه او خپل ځان هم مغر کوه. ګوره په خپل ګریوان کې وګوره او ښه سوچ پرې وکړه چې چېرته داسې څه غلط قدم اوچت نه کړي.
علیکم جماله. وعلیکم السلام. وای کنه جناب بیا څنګه راغلی؟ دا تپوس خو زما د زړه نه وکړه نګهت. ولی ستا زړه خبره کوي څه؟ کله چې د قدرت په دې ښکلي کائنات کې ستا غوندې ښکلي ویني نو په خپله ګویا شي. ډېر چالاکي خبره خو د خلک تا نه زده کي. پرېږده دا خبرې زه چې تا ته سیل له لاړ شم کیسه خانې کې راباندې فالودو وخورم او نمک منډۍ کې راباندې کړې وخورم. خبره خو دې بلکل ټیک وکړه خو زه څوک یم؟ زه په ډیوټۍ یم او دا زما مجبوري ده. کني ته دیدن ته دې سترګې اوږې سترګې ته بې قراره زما ښکلې سترګې. رښتیا وې؟ ستا په سر مې د قسم وي. نن سبا په اخبار کې د خوشحالۍ خبر نشته خو چې ګورې نو بمونه دي ډزې دي سم غوبر دی. بابا جاني دې خلکو ته د خدای د نیکۍ هدایت وکړي. دا خلک ویل د انسان د وس کار نه دی. او کماله بچې الله تعالی انسان له سر سترګې ورکړي دي عقل او شعور یې وله ورکړی دی سوچ او فکر یې وله ورکړی دی خو دا خلک بیا هم نه پوهېږي. ها بابا جاني دا ټول نظام د الله تعالی دی او هغه په خپل نظام چلولو باندې ډېر ښه پوهېږي. هو بشیر ستا خبره ټیک ده خو زمونږ د خپل کور نظام ګډوډ دی. نن که ستا مور ژوندی وي نو څومره خوشحالي به وه. دا کور به آباد ولې بابا جاني دا کور اوس بچې زه ستاسو د دواړو خوشحالي په خپل جمدانه کتل غواړم بچیا. غم مه کوه بابا چې ژوند وي نو خدای پاک به هر څه السلام علیکم. وعلیکم سلام سکندره بچې په خیره راځه راځه کښېنه. نیک تاسو څه لپاره راوښتی وم؟ بچې د دې کور دا کمرې چک کړه د دې رنګ روغن کول. ډېره ښه ده جي. تاسو ولاړ ولې کښېنئ که نه؟ جي تاسو زه څه له راوښتی یم؟ اوهو څه چیز یې جوړ کړی دی. یو سکندر هو چې دنیا یې فتح کړې وه او یو سکندر دی چې جی کې او جبدین خلی. جي زه غریب سړی یم په خپل عزت یېرېږم. عزت څخه زه خو نه یم چې په عزت یېرېږي. سکندره ستا د ایماندارۍ او د بهادرۍ تعریفونه مې په زړه باندې ستا د دوستۍ مهر ولګولو. ته بیدر و خیبرګرو سپورسان کې ته محل و د بخمل سره ګسران کې دا محل او دا بخمل به تا نه زار کړم. دا مې لوز ده چې به تا ته غاړې هار کړم. څنګه خایس په دې ټول
یو لحظه چې دونه وینم نو مړه کېږم د پسې مرم د پسې افسره ما ستا په مینه کې هر څه ته غاړه ایښې ده هر څه ته مې غاړه ایښې ده زه د تا نه بغیر نشم پاتې کېدی ما دلته نه چېرته لرې بوځه چېرته لرې مې بوځه افسره بچی पास अच्छे उसका मेहरबानी دا سره سوچونو او فکرونو په اسوري او ځان خپل منزل ته رسي و موري سر دی خو هغه منزل چې سړی ته پکې ته سر خطرې زما خو د پاروم د خطو بچي شل کالم د سره سینې تختې ماتې شوې خدای دې پتا سو توت بادوم نه لګي و موري یو داسې بلا را پسې لګېدلې ده چې په علاج نه پوهېږم که رستو کېږم نو بې پښتو کېږم او که مخکې کېږم مورې نو پاوا کېږم السلام علیکم مورې مور ستا نه زار شه بچي مور ستا نه قربان شه تا خو ډېر ناوخته کړو مورې سړی چې کله باغ ته لاړ شي نو رنګارنګ ګلونه وګوري دا بعضې ګل پکې داسې ښایسته وي چې د هغو خوشبویي انسان لکه د مقناطیس ځان ته راکاږي بچو زه ستاسو مور یم او نهه میاشتې مې په خېټه ګرځولي زما نه سره رڼه چاودلې دي او د خلکو د لاسه مې پړه کولې ولاړې دي خدای دې دونه وس راکړي چې زه ستاسو خوشحالي ووینم فرزانه خوري چې د صفایي نه جدا شي نو زما غوټان لږ پالش کا جمال رورا په دې کور کې خو یو دی چې ما سره په سم خپل خبرې کې د دې کور د نور خلک خو زما سوریم پکاونولي او د نوکرانو راته زیات په بد نظر ګوري فرزانه خوري د الله د قهر نه یاره پکار ده داسې وخت په هر چا راتلی شي که دا سوچا کولې نو خبا وکنه خدای دې په لیوانوس په ماته کا تاسو خبر لدی زور ور کړی دي سمه د خبرو ژوند دی ژوند شاهین لږ په تمیز خبرې کوه دا نه چالو کوم ده څنګه چې ته زما خورې داسې دام زما خور شکلي هغه جمال د فارسي نه ښکاري چې چېرته دی ما ته خو داسې ښکاري چې دا هلک په ګډو وړو سره یا الله د قدرتونو نه دې زار شم کور مې خپل دی جیداد مې خپل دی او واک اختیار د بل دی
विधान नजर से ज़रूरी कार्ड मिली। Seluruh Allah tidak khair nishta. बच्ची तो उलाड़ बोले घर तक ये ना जमा हो के पसोफा ना खांजी गरीब सड़े ताशरा पसोफा चलते गया स्टेशन बच्चे दा अल्लाह ताला पर नजर के टोल इंसानान यो बराबर दा मेरे दा गरीब दा फर्क मंगा खल को पैदा करे मंगा टोल दा बाबा आदम अलैहिस्सलाम होगा खांजी जो गरीब मस्किन सड़े मासर हो इसम निश्ता जब जस्ता सुजुगाने द यो पुख्तून पसंद द खैरत भटके गेला देवे हयादार पुख्तने बेरले सरतोर सर द खपल खैरत पर सादर पटका बचे खाजी जस्ता सु खबरों कोई न शो बचे रा खलक वाई कना
چې په کوم کور کې بیره یلته خلک کاڼي زم دا غواړم چې لور خور په حیا او عزت کې رسخت شي نو هغه انسان دی دا خپله خوشقسمتي وګڼي ځکه چې زم د یوې پیغلې لور پلار یم او زه دا غواړم چې زه دا خپل زوی جوړول غواړم چې خپل زوی جوړول غواړم
मरीज से चलो ستاسو مریض ته د وینې ډېر سخت ضرورت دی کني د بچ کېدو هیڅ امکان نشته هو ډاکټر صاحب والله که پیژنم چې څوک ده او څوک نه ده تاسو په غم واوړېدم ډاکټر صاحب ما خو ورسره نیکي کړې وه چې دومره نیکي مې ورسره کړې ده او هسپتال ته دې راوسته نو دا د وینې بندوبست هم ورله وکړه ډاکټر صاحب زه به وینې به چېرته ګرځم ته یو کار وکړه ته ما وینه ټیسټ کړه که ما وینه ورسره برابرې خوري نو توکل په الله نو بیا راځم ستاسو په ډېر ظلم شوی خدای د ظالمانو د ظلم واک جوړ کړي مورې ناترسه زمانه ده وایي څوک هم دا سوچ نه کوي چې زه به مرم وایي زرې زرې حساب به راسره کېږي سکندره بچې که دې خبرو ته چا کتې نو ولې به داسې کېدې رور د رور په وینو نه مړېږي او پلار د زوی په وینو نه مړېږي خدای دې خلکو ته نیکۍ هدایت کړي مورې د لاس ټولې ګوتې یو شان نه وي بیا د ښو خلکو په وجه دنیا وده ده رښتیا خبره دې وکړه وروره هغه ظالمانو خو زه په اور کې ودرولې او ما باندې رنګ رنګ لوبې وکړلې خو الله دې تاسو سره وکړي چې ما سره نیکي وکړله او ما له مینه راکړه که بد خلک په دنیا شته نو خو هم شته بچې زما زامن د خور د مینې ارماني او د هغو ارمان خدای پوره کړو مورې پخوانده خو کور ښایسته ښکاري مورې مونږ غریبانان خلک یو مونږ کره پلاو او چرګان نشته خو د خلوصو مینه کې پخ شوی دال ساګ به ته ضرور لري خو ته فکر ونه کړې زه به ستا یو اوښ حساب وکړم افسرا راځه ګاډي کې کېنه ګوره شاهین تاسو خو ټول عمر د سرو زرو په کاشوغو خوراکونه کړي دي د دنیا ټول نعمتونه در سره بیس بسیاره دي بل ها خوشحالۍ ستاسو په قدمونو کې پرتې دي زه ستاسو جوګن یم ما خو ټول عمر د پیاز سره روټۍ خوړلې ده آخر ته به څنګه ما سره ټول عمر تېرې زما تا سره تورس پوره قبوله ده دال صاحب مې قبول دی بولو مې نه دی پکار زه د مینې هغه خوراک غواړم بس چې زه پایم ګوره شاهین لږ سوچ وکړه د عقل نه کار واخله ولا د ګل په شان ځواني د تهمتونو په اور کې مه سېځه زما د مور ارمانونه د خاورو سره مه خاورې کوه ځکه چې زه خپلې مور په ډېرو خوارو زارو لیکلی یم افسره زه یوه ښځه ذات یم ما تا سره پښتو وکړه او که ته مې نه قبلې نو زه به ځان په سیند له وکړم خودکشي به وکړم
کنه شاهین بیا هم سوچ وکړه بیا هم درته وایم چې زما خبره ومنه خپل کور ته لاړه شه ما ته څه پته وه چې ته دومره بوستلې پینګو پښتو نه پوهېږې خو دومره وره ما خو کښتۍ سوځولي دي او تا پسې راغلې او بیا هغه د چا خبره که منګی مات شو که مات نه شو خو رسۍ تر لرې پورې لاړو ټیک ده شاهین زه پښتون یم په پښتو پوهېږم چې تا زما د من دومره کلکه نیولې نو بیا توکل په خدای دی چې څه کېږي حقه به کېږي مبارکي راکړې علما د تهمتونو سره یاد قبوله کړمه هاي خواره قسمته خلکو ځان له بنګلې جوړې کړې پلازې جوړې کړې او موټرې واغستې او زه همدغسې د خیبر په خوار چوپال کې پروت یم یاره د چمني خان څه خبر شوی و که نه د څه نه جي هغه افسرخان اشنا پسې خو د یوې جینۍ راتښتېدی دا خو ډېر بد شو که نه جي افسرخان په خپله د ازمري په خولې کې ځان ور چمني خانه وخت څه بې حیا شو د حیا نه حیا اخلي څنګه زمانه شوه د ارچا نه حیا اخلي میخکو سره خو سیخکي وي که نه جي چمني افسرخان خو ډېر نیک او ایماندار هلک خدای خبر چې د جینۍ څه دوکه یاره نیکه که رښتیا مې درته ووایې که نه نو ته به مې هم یو څو کټوړې ووایې او نن سبا دې جینکو نه ځان ساتل پکار دي اوسې خفه په دې خبرې مه جي چې د افسرخان د دې جینۍ په ټس کې سر ونه خوري جي اوبو کې د پښتو کاڼی پښتونه نه ورستېږي پښتونه په پښتو کې د پښتون پښتی ماتېږي پښتون او دی پښتو نه کا دی پښتون باندې بیا څه کا دی ژوندی خښکه په ځمکه چې پښتو پرې نشي سپکه بلکل رښتیا دي ولد خان لالا پښتو خو زموږ د ټولو پښتنو جاګیر دی ځکه چې په پښتو کې د خالد او د ابدالي د وینې رنګ دی دې پښتو کې د خوشحال خان د ننګ او د تورش رنګ دی خان لالا خو پښتو پالنه او سر ته رسول ډېر ګران کار دی ورونو چې پښتو ګټه که نو سر خو به پیلی خان لالا سر دې لاړ شي چې پښتو لاړه نه شي شکیلې په شرمونو وشرمېدو پوزه مې پرې کړې شوه چا سره د سترګو لګېدو قابل پاتې نه شوم د خانې او د عزت شمله مې د پیغورونو د تهمتونو طوفان د سر نه راوغورځوله سرفراز خانه چا رښتیا ویلي دي چې ډېر دولت او ډېر سرفراز خانه چا رښتیا ویلي دي چې ډېر دولت او ډېر ازادي انسان ته د ګمراهۍ لاره ښیي خلک وایي چې اولاد به مور پټ ساتي خو په ادب دې ساتي دا افسر خان دی خدای مال یو ځل په ګوتو راکړي نو کیمې کیمې به یې کړم تیکه تیکه به یې کړم او غوښې به یې لیونو سپو ته واچوم لیونو سپو ته بابا جاني څوک چې بل ازاروي خپل ازار شي غلی شه مړه یو خو تار ورته ټټر شروع کړي زما پلار مې زوی یې زوی وسه زما نوم سرفراز خان دی او چا چې زما د عزت شمله زما د سر نه غورځولې ده زه به د هغې د عزت پړونې په اور کې سوځوم چا چې زما د کور تورشل ته سپک نظر کړی دی زه به د هغې کورونه ورانوم
سره بچي دا کار څه وکړه دا دې څه وکړه د دې دښمنۍ د لاسه خو ما تاسو د کلي نه ډېر لرې راوستي یې خو مورې ګوره دې چې ما سره ننګ کړی ما سره غیرت کړی ما سره پښتو کړی مورې د دې غیرت او پښتو د سزا نه خبرې په کومه لار چې تو روانې دا نیغه د وخت لوی ته تلې ته ما څه کړی یې مورې زه ډېر زیات مجبور شوم مورې د غمونو سوچونو فکرونو فالج راباندې داسې اټک وکړو چې زما لاس او پښو کار پرېښودو خوله مې بند شوه مورې ذهن مې شل شو ژبه مې ترتړی شوه مورې ترتړی شوه مورې مورې زه ستا مینت کوم ستا ساري کوم پخپو درته پروزم خدای ته وګوره دې جولې ته وګوره ما خپل ګور قبوله کا او زما په سر باندې د مینې او د خلوص لاس کېده مورې زه خو هغه بدنصیبه نه یم چې نه په ډولۍ کې کېناستم نه مې د واده جوړه واغوسته او نه راله چا نه راله په لاسونو چا نکرې زولګولې کېږده چې تاسو ما نه قبلوې نو زه به لاړه شم خو خپل ځان به پخپله مړ کړم خو زما قاتلان به تاسو یې او د قیامت په ورځ به ستاسو ګریواني او زما په لاس بچې زما لورې چې تا زموږ د غریبۍ راجونګړه قبوله کړه یا بسم الله پلار لور ده چې د چا د لاسه زما عمر په دار شوي دومره په مال خال او په جایداد کې زه در په در هورې په سر ګرځم او زه په دې کور کې د دې تورم لیدل نه غواړم فرزانې خورې ما معاف کا زه منم چې زما مور پلار تا سره زیاتې کړې دي خو ته یقین وکړه ما هغه کور پرېوستو ما معاف کا ته دلته ولې رالې خدای ته وګوره ما دلته هم نه پرېږدې نه فرزانې خورې نه زه خو دلته خپل تقدیر راوستم او خدای دې وکړي چې زه به په تا ته کوم ګزار وکړم تاسو خو ما ته ډېر غټ غم جوړ کړو ما خو خپل بچي د دښمنۍ د هوا نه ډېر پټ ساتلي بچې زه په یو میل کې د مزدورانو صدر وم زموږ څه مطالبې وې چې مالک نه منلې آخر یې ورځ مزدورانو اړتال او د میل مالک زه راوغوښتم نو بیا منشي کاکا بیا څه بچې هغه ماله ډېر لالچ راکړو زما ایمانداري په بیه اخیسته خو ما د هغه یوه خبره مو نه منله منشي کاکا دا بعضې مالداره چې دی که نه دا د غریب سړي د مجبورۍ نه ناجایزه فایده اوچتول غواړي سر به دې څه خوږوم بچې میل مالک را باندې غلا رپورټ وکړو غلط دعوا یې را باندې وکړه زه پولیس ونیوم او
زما کور ته بدماشان ولېږه زما کور یې وسوځولو بچي زما کور یې وسوځولو اوس تا بچي چېرته دي کاکا بچي زه چې جیل نه راووتم د خپل ښځې خو ماشومانو پسې در په در وګرځېدم خو د هغې څه پته ولګېده افسر خانه څه چې وشو ښه ونه شو هوښیار سړی دښمني د ځان له خپله وکړه خو بیا پښتانه خو یا په جهاد مرګ کوي یا په ښځه ما څه کړی وي خانجي په یکو پښتو کې ګیرم او بیا چې د کومې بلا نه نه خلاصېږي نو هغې سره به څه کوې یار ستا پکې د سر خطرې که نه نو داسې بلا له به سر خورې او یو خبره مې بله موره داسې په ډاډه زړه خوا دې خوا مه ګرځه ځان سره څه چاړه چاکو ګرځه وګورې زمانه ډېره خرابه ده چمنې خان اشنا چې کږه شي نو په اوږه شي او بیا نېټه چې دې پوره شي نو بیا دې الله وبخښه ښه خان جي تاسو مشغولېږئ او زه د دوکان نه یو کار راغلم افسر خان دا تاسو وکړ دومره زندرانه سترګې واړولې څه خدای ستا په دیدن نور مړې شوې یا الله یا الله دا جوړه مې چا کنډمه کړه خدای چا نه سره کړه خدای یا سره پاسه که نه یا سره پاسه که نه سکندر راغلی دی وایي پاسه که نه یا سره پاسه خدای دې دغه پلار کور روان کا د ګل په شان زلمی دې لوړ تېر کو بیچارې دې کې زما څه قصور دی کوم قصور ستا دی مټې سي که زما سویلي په خپل جال کې نه وې ګیر کړې زمونږ به دا ورځمان نه لیده موږ به دا ورځمان نه لیده सनम जाना जाना न पमा गाना कीमत जरूर न कम दे सनम जाना जाना न पमा गाना समा पजर पई कदम दे हाँ सनम जाना पमा गाना सनम जाना पमा गाना सनम जाना पमा गाना सनम जाना कीमत जरूर न कम दे सनम जाना जाना न पमा गाना समा पजर पई कदम दे हाँ सनम जाना पमा गाना सनम जाना पमा गाना सनम जाना पमा गाना सनम जाना पमा गाना सनम जाना पमा गाना
सनम जाना पमा ग्राना सनम जाना सनम जाना पमा ग्राना सनम जाना पमा ग्राना सनम जाना सनम इसमें गुलो सारा संदेहा सनम जाना पमा ग्राना 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 सनम जाना कीमत जरूरा न कम दे सनम जाना जाना न पमा ग्राना समा को ज़रूफ़ कदम दे सनम जाना पमा ग्राना 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 सनम जाना कौन का अच्छा खबर है ये तो चल के सही हुई डबल करा गया अभी ना होगा चले से होना तो हर वक्त पे टेंशन ना लगे क्या है हां जी सिकंदर खान को ډېر زیاته وشو کشکول کاکا دا آزار چا بازار نه دی مونته خو بیا چې کله د انسان وخت پوره شي نو سنا سمانه جوړ شي دا حق لا ده او بیا سکندر خو زمونږ زوی دی زمونږ بچی دی د دشمن زمونږ دشمن نه خانده زه دا خپل دشمني ورکه نشم سوزولی زه به د خپل روح بدل خپل اخلم د غم سره خو زوس عادته شو تورې سړې مې سپینې شوې او د افسر خان غم لاله چورلټه ملا ماته کړه زه به لیونی شم ډېر زر به لیونی شم بس که مورې بس که ته به تر کومې جاړې مړې خو په جړا نه جمده کېږي فرزانې لورې دواړه په نصیب خوار یو په غم ککړ یو او د غمونو په جرنده کې دواړه دل شوي یو خدای ته وګوره شاهین نورې مې په زخمونو مالګې مه جوړوه هر وخت راته نیغه نیغه کېږي په دې سترګو مې بدې لګي فرزانې ما چاته څه ویلي دي زما څه قصور دی څه ګناه مې ده تا ډېره غټه ګناه کړې ته د خدای هم ګناهګارې او د انسانانو هم ګناهګارې د تورې زخم به جوړ شي خو د ژبې زخم نه جوړېږي یو ځل چې په سپینه جامه داغ ولګي نو بیا نه صفا کېږي ته مخوې فرزانې ته داسې تهمتونو او د پیغورونو د ژوند نه خو ما له مړ کړې د تورې زخم خو جوړ شي خو د ژبې زخم چېرې نه جوړېږي یو ځل چې د چا سپینې جامه باندې داغ ولګي نو د دنیا په یو صابون نه پاتېږي
شاهین داسې د تهمتونو او د پیغورونو ژوند نه خو مرګ ښه دی. مرګ ښه دی، د داسې ژوند نه مرګ ښه دی، مرګ ښه دی، مرګ ښه دی. تاسو کو په دې لور خور باندې ظلم او زیاتې نه وکړي، نن به موږ دا ورځ نه لیده او دومره پریشان به نو. جمال بچي مور پلار چې څنګه کوي، حلال کوي او که حرام کوي، غلا کوي او که شکر کوي، د اولاد د خوشحالو لپاره کوي، د اولاد د آرام او د سکون لپاره کوي. بابا جاني هغه خوشحالي، هغه آرام، هغه سکون او هغه دولت باندې د خدای تندر راغورځي چې انسان پکې په ټیټو سترګو باندې ژوند تېري، چې انسان پکې په ټیټو سترګو باندې ژوند تېري، چې انسان پکې په ټیټو سترګو باندې ژوند تېري. په داسې غم وړېدو چې په علاج یې نه پوهېږو. یو خواته د دښمني جوړه شوه او بل خوا شاهین خور خودکشي وکړه. خدای په داسې غم اړولی یم سره په علاج نه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم. یو طرف ته مې مور د رور د غمه ځان په جړا جړا مړ کړو، خو بل طرف ته د پښتو د مذهب ټیکېداران ما ته یې بدل پیغورونه راکوي. سکندره د پښتون سر خو یا په دوستۍ کې سي او یا په دښمنۍ کې، او بیا تا دا نه دي اورېدلي چې ننګ په غلا او جنګ په وسله کېږي. سکندره ته هېڅ غم مه کوه، زه تا سره ولاړ یم، د ټس جواب به په ټس ورکړې. شیما ستا پتما شیما ټول نشنه شیما ستا پتما شیما ستا سترګو کاسو کې مې شراب د مینې څښلي دي، ستا سترګو کاسو کې مې شراب د مینې څښلي دي. تا چې راکتلي دي، تا چې راکتلي دي، تا چې راکتلي دي، تا چې راکتلي دي. कुमार स्वानी दालता नजार स्वानी राशत शराब द मोहब्बत में ने डर कमा है ताता ता बकल दिल बर कमा ताता ता बकल दिल बर कमा ताता चिरा कतल दी ताता चिरा कतल दी ताता चिरा कतल दी ताता चिरा कतल दी.
نسکم شرابونه نور مات مکړه جامونه نور نسکم شرابونه نور مات مکړه جامونه نور ستا د تکو سرو شونډو پیالۍ چې مې لیدلې دي ستا د تکو سرو شونډو پیالۍ چې مې لیدلې دي تا چې راکتلې دي تا چې راکتلې دي تا چې راکتلې دي تا چې راکتلې دي چې په جاټزو کې دومره ډاډه نه ګرځي سرفرازیه نن به زما ډسټم ځان ټیکې ما د خیبر پښتونخوا په غیرتي خاوره کې خړپوسې کړې دي زما خاوره د غیرت په اوبو خوشته کړې ده دومره کلکه ده چې ستا د ماشین ګولۍ پرې اثر نشي کولی زم د ګولو په ترزار کې لوی شوی زما وینه کې ابدالي د وینې رنګ دی زم د فولادو نه جوړې د فولادو نه جهونډیا د دې څوک سکندر یا دا زما فرض و چې هغه ما ادا کړ دا جهونډیا
सिकंदरा शगुफ्ते संग दयो जंजीर कड़े की पुख्ताना पुख्ताना दाम अरमान लिखी उदे की पुख्ताना पुख्ताना परी जंबी दुश्मने खपली तरफ करे थी बस मामूल का खुशाली थी पुख्ताना पुख्ताना